بلخ کې تر 18 ساعت عملیات وروسته د طالبانو بریا. دا چې طالبانو څه کړي معلومات په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. که څه هم چې د نوي حکومت پر راتګ سره په جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو بیا هم د انسان تښتونې په برخه کې ځای پیښې شتون لري. مګر د دې سره طالبانو هم هڅه کوي چې د دې پیښو مخه ونیول شي. تازه په بلخ ولایت کې همداسې پیښه رامنځته شوې ده چې په دغه ولایت کې د یو ډاکټر لور چې 9 کاله عمر یې درلود د سې شنبې په ورځ وتښتول شوه. پیښه دقیق د مزار شریف د زاړه محبس په سیمه کې رامنځته شوه. د سې شنبې په ورځ د تښتول شوې نجلۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغه آزاده شوه چې د پلټنې لپاره یې طالبانو 18 ساعته پرلپسې عملیات وکړل. طالبانو مسؤلینو رسنیو ته ویلي دي چې په خپلو عملیاتو کې 9 تنه انسان تښتونکي ژوندي نیولي دي او یو تن یې وژلی دی. 9 کلنه صدرا د ډاکټر داود رتب لور وه چې د تښتول شوې وروسته د جمعې په ورځ آزاده شوه او خپل پلار ته تسلیم شوه. په هیواد کې د انسان تښتونې یو علت هم د فقر سبب ښودل کیږي چې په دې وروستیو ورځو تر بلې زیاتیږي. د بل لوري د پخواني جنګ سالارانو پاتې شونې چې د ځان سره وسلې لري هم په دې ډول پیښو کې دخیل موندل شوي دي. مګر دننه په کابل کې بیا جنایي پیښې په وروستیو درجه کمې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت 2 ورځې وړاندې وویل چې په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې ده او تېره ورځ صرف 2 پیښې ثبت شوې دي.